په اسماء عاملو کې اتم نمبر دی اسم تبذیل. اسم تبذیل اضرب اضربان اضربون اضارب، ضرب ضربیان ضربیات ضرب ضریبا. اسم تبذیل عمل فاعل رفع ورکوي. فاعل بدی کی ضمیر وي. څه مطلب؟ یعنی دا اسم ظاهر لرفع نه ورکوي. دا اسم ظاهر له رفع نه ورکوي. قانون دغه دی. د اسم تبذیل د استعمال طریقه چې اسم تبذیل په څه طریقو استعمالیږي. نمبر 1 من سره د اسم تبذیل نه وروسته من راغلی، لکه زید افضل من عمرو. د اسم تبذیل نه وروسته به من راغلی. نمبر 1. نمبر 2 الف لام سره، یعنی په اسم تبذیل به الف لام داخل شي. لکه افضلو د اضربو په دې الف لام داخل کا، الاضربو الافضلو. زید الافضل زید الافضل. دریم اضافت سره چې دا افضلو به مضاف وي، رسته به مضاف الیه وي. زید افضل القوم. خبره باندې پوه شئ؟